بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې هیلې ګرانو زده کوونکو ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ او بیا هم د خپل شپې ورځې د خپل د کورنیو ترڅنګ په سلامتي سره تېرې کړئ. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو پوهیږئ د تاسو د کورونو ښوونکې زینب حمیدي د ریاضي مضمون 3م ټولګی پښتو ژبې د 8م لوست یا یو نوی لوست سره تاسو ته د خپل ننني برنامې ته ښه راغلاست وایي. څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ حتما تاسو به کتابونه د ځان سره لرئ یا به هم خپلې کتابچې قلمونه به مو آماده وي او د خپل د ننني لوست لپاره بالکل چمتو یاست. نو څنګه چې تاسو ګورئ انشاءالله چې که چېرته تاسو خپل د کتابونو 24مه پاڼه خلاصه کوئ نو په هغې کې د تاسو لوست چې شی دی نو لوست 8م لوست موضوع د جمع د عملیې آزمویل. انشاءالله چې تاسو به د خپل د عنوان نه هم ډېر څه اوس نظر ته راغلی وي یا به ډېر څه باندې پوه سوي اوسیږئ. ګرانو زده کوونکو، موږ وویل چې د موږ د نننی لوست چې شی دی د جمع د عملیې آزمویل. څنګه چې تاسو په خپله تېره برخه کې یا په تېر لوست کې چې 2م لوست و په هغې کې مو دا ولوستل چې موږ څنګه کولی شو چې د دوو څخه ډېر اجزاوې یو د بل سره ټول کړو یا جمع کړو. نو نن موږ غواړو چې دغه د خپل د جمع د عملیې آزمویل زده کړو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ پوهیږو چې موږ هر لوست یوه موخه لري، یعنې یو هدف لري. نو د موږ د نن لوست هدف چې شی دی موږ ته ویل شوي دي چې د درس په پای کې دې زده کوونکي وکړای شي چې د جمع د عملیې په صحیح والي باندې خپل ځان ډاډه کړي. ډېر ښه. څنګه چې تاسو عنوان ولوست نو د عنوان نه مو حتما ډېرې ښه نظریات اخیستي دي دا چې د موږ د نن لوست باید د څه باره کې وي. راځئ چې موږ د خپل دغه عبارات ولولو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو پوهیږئ زه به دغه عبارات تاسو ته لولم، تاسو به یې هم په ډېر غور سره اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. شاکر فهیم ته وویل کولی شې چې د 322 عدد د 1076 له عدد سره جمع کړې؟ فهیم وویل هو، داسې جمع کوم. شاکر وویل څرنګه پوهیږي چې پوښتنه د صحیح حل کړې ده او که غلطه؟ فهیم وویل د دې کار دپاره د جمع د اجزاو ځایونه بدلوو او د جمع عملیه سرته رسوو. څرنګه چې په دواړو حالتونو کې یو شانته عدد لاسته راغی نو ځواب صحیح دی. ګرانو زده کوونکو، موږ کولی شو چې د خپل د دغې لوست باره کې ډېر زیات مثالونه کار کړو. لومړی موږ راځو غواړو چې د خپل د دغه د کتاب کې چې کوم لوست موږ ته راکړل شوی دی یا کوم مثالونه چې موږ ته راکړل شوي موږ دغه په ښه مفصله توګه باندې سره یو ځای حل کړو. وروسته د هغې ډېر زیات مثالونه دي چې موږ یې کولی شو دغه مثالونه هم حل کړو. ګرانو زده کوونکو، راځئ چې موږ دغه مثال چې فهیم او شاکر یو د بل په مرسته یې حل کړي دي نو موږ یې هم یو د بل په مرسته سره حل کړو. څنګه چې تاسو د خپل په کتاب کې ګورئ تاسو ته یې ویلی دي چې آیا تاسو کولی شئ 322 د 1076 سره ټول کړئ؟ هو بالکل، موږ یې کولی شو چې دغه عدد یو د بل سره ټول کړو. خو ګرانو زده کوونکو، څنګه باید موږ پوه شو چې دغه عدد یا دغه حاصل د موږ صحیح دی او که غلط دی؟ لومړی موږ وایو چې د موږ دغه د جمع عملیه یا مثال څو اجزاوې لري؟ آیا تاسو پوهیږئ؟ آفرین، 2 اجزاوې لري. موږ وایو چې لومړی جز او دویم جز. بالکل. اوس راځئ چې په ډېره اسانه توګه څنګه چې موږ په خپل تېر لوستونو کې د جمع عملیه ترسره کوله په دې کې هم ترسره کړو. یعنې ډېر په اسانه موږ وویل چې 2 جمع 8. 2 جمع 8 موږ بیا هم تاسو یې د ګوتو په واسطه کولی شئ، د کرښو په واسطه یې کولی شئ. هغه مواد چې تاسو یې چمتو د ځانه سره لرئ د خپل د جمع عملیه ترسره کړئ. 2 جمع 4 یعنې که چېرته موږ دغه 2 عدد یو د بل سره ټول کړو نو څو کېږي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. نو 2 جمع 8 څو کېږي؟
اته. 2 جمع و 2 جمع و بیا یې هم سره راټولوو 1 2 3 4 5 انشاءالله تاسو به یې هم د ما سره لولئ 6 و 8 9 نو 2 جمع 9 2 جمع و څو کیږي 9 بالکل. مونږ ته ویل شوي چې 3 جمع 0 که چیرته مونږ 3 ډکي دلته استفاده کړو خو په بله خوا کې هیڅ څه نشته بیا هم د مونږ حاصل څو کیږي بالکل 3. آیا مونږ کوم حاصل لرو؟ نه لرو. دلته هم عدد 0 او دا خو معنا نه لري چې معنا نه لري نو ولې یې ولیکو؟ مونږ وایو چې 0 جمع 1 1. تاسو آیا دغه حاصل لوستلی شئ؟ 222 چې کله د 1000 سره ټول شي نو د مونږ حاصل څو کیږي؟ بالکل 1398. یعنی دغه چې کله مونږ 2 اجزاوې یو د بل سره راټولې کړې نو دا څه شول؟ حاصل د جمع. یعنی دا حصه یا دا برخه د سوال څه شی دی؟ د جمع حاصل. اوس ښه په غور سره ګرانو زده کوونکو وګورئ. مونږ وویل چې د جمع د عملیې آزمویل نو مونږ خو د خپل سوال دلته پوښتنه حل کړه خو څنګه پوه شو چې دغه پوښتنه مو صحیح حل کړې او که غلطه؟ نو د دې د امتحان یا د آزموینې دپاره مونږ څه کوو؟ د ځایونو یې تغییروو. یعنې مونږ د اجزاو په اعداد کې هیڅ کوم تغییرات نه راولو خو فقط دومره کولی شو چې مونږ یې ځایونه تغییر کړو. یعنې دلته لومړی جز څه دی؟ 3200. نو مونږ یې په بل مثال کې لیکو چې دوهم جز اول جز ته ځي او اول جز یا لومړی جز د دویم جز په ځای راځي. مونږ وایو چې 1080 چې کله د 322 سره ټول شي نو حاصل څو کیږي؟ بیا هم مونږ وایو 6 چې کله د 2 سره ټول شي څو کیږي؟ آفرین 6 و 8 حاصل 8. دلته و چې کله د 2 سره ټول شي یا جمع شي څو کیږي؟ آفرین و 8 9. 0 چې کله د 3 سره ټول شي څو کیږي؟ 3 بالکل. 1 چې کله د 0 سره ټول شي 1. ومو لیدل ګرانو زده کوونکو؟ دلته اوس پام وي کله چې مونږ د سوال ځایونه تغییر کړو نو مونږ دا نشو ویلی چې دا اوس پورې هم دویم جز دی. نه دا اوس دلته لومړی جز دی. څنګه؟ ولې؟ ځکه چې مونږ یې ځایونه تغییر کړل. دا څوم جز دی؟ دویم جز. سمه ده؟ او دا څه شی دی؟ د جمع حاصل. ومو لیدل ګرانو زده کوونکو؟ څنګه چې مونږ درته وویل چې تاسو کله په جمع کې د جمع اجزاوې ځایونه یې تغییر کړئ اعداد نه ځایونه یې چې کله تغییر کړئ د جمع په حاصل کې هیڅ کوم توپیر یا تغییر نه راځي. خو د آزموینې دپاره یا د دغې د جمع د حاصل دپاره د دې د پوهې دپاره چې آیا مونږ د خپل سوال په صحیح توګه حل کړی او که نه مونږ څه کوو؟ لومړی د خپل سوال حلوو او بیا په بل قدم کې مونږ څه کوو؟ د هغې سوال د اجزاو ځایونه بدلوو. ګورئ ګرانو زده کوونکو په اعدادو کې هیڅ تغییر نه دی راغلی. 1080 دلته هم ول دلته هم دي 322 دلته و دلته هم شته دي خو مونږ یې څه وکړل؟ ځایونه مو د اجزاو تغییر کړل. کله مو چې حل کړل دا سوالونه نو مونږ ولیدل چې په پای کې حاصل کې هیڅ کوم توپیر را نغی. نو مونږ ویلی شو چې د مونږ دغه پوښتنه څه شوې ده؟ صحیح حل شوې ده. اوس ګرانو زده کوونکو څنګه چې تاسو د خپل کتابونه حتما د ځانه سره لرئ راځئ چې د خپل کتابونه وګورو. په کتابونو کې تاسو ته دلته هماغه سوال چې کوم یو مونږ مخکې حل کړل هغه درکول شوی دی. مونږ ته یې ویلی دی چې 322 چې کله د 1080 سره ټول شي نو حاصل یې څو کیږي؟
1398. ګورئ ګرانو زده کوونکو، هر کله چې کله مونږ د اعدادو په شمېر کې د کومې ستونزې سره مخ شو، نو تر ټولو اسانه کار به دا وي چې مونږ هغه په مراتبو وویشو. یعنې کله چې طبقه بندي وکړو، هغې د مراتبو نومونه وپېژنو، نو بیا یې کولی شو چې په ډېره اسانۍ سره مونږ دغه اعداد حل کړو. څنګه چې تاسو اوس دلته ګورئ، 20 لسیز سلیز زریز، نو مونږ وایو چې 1398. په بل مثال کې یعنې هماغه پوښتنه مونږ څه وکړل، د خپل د ډاډګیرنې دپاره د هغې ځایونه مونږ تبدیله کړل. څه رقم؟ څنګه چې مونږ لومړی جز دویم جز مو د لومړي جز په ځای کې ولیکل او لومړی جز مو د دویم جز په ځای کې ولیکل، نو کله مو چې دغه اعداد بیا هم سره ټول کړل، د جمع عملیه مو پرې باندې انجام کړه، نو دلته هم دا وشو چې حاصل یې څه مونږ ته لاسته راغلل؟ بلکل 1398. نو ګرانو زده کوونکو، په همدغه ډول سره مونږ څه وکړل؟ مونږ یې کولی شو چې د خپل ټول ډېر مثالونه څه وکړو؟ حل کړو. ګرانو زده کوونکو، څنګه چې تاسو ولیدل، مونږ یې کولی شو چې لا ډېر مثالونه هم د دغې کار دپاره یا د خپل د دغه درس د امتحان دپاره وکاروو. څنګه چې که چېرته مونږ وغواړو چې بل مثال حل کړو، لکه یو مثال کې وي، زه ووایم تاسو ته چې 22,101 جمع شي د 18,518. نو ګرانو زده کوونکو، مونږ یو سوال دلته ولیکل، دغه سوال مونږ یې لومړی حلوو. 1 جمع 1 2، 0 جمع 6 6، 1 جمع 5 6، 2 جمع 0 2، 4 جمع 6 10. اوس 20 لسیز سلیز زریز لسزریز سلزریز، نو څنګه مونږ لولو؟ 102,628. لومړی جز دویم جز او د جمع حاصل. نو په همدې توګه سره مونږ که چېرته د دغې سوال د امتحان دپاره د دې ځایونه تغییر کړو، یعنې مونږ ولیکو چې 18,501 د 42,101. دا چې کله مونږ ټول کړو، 1 جمع 1 2، 4 جمع 0 6، 5 جمع 1 6، 0 جمع 2 2، 4 جمع 4 10. نو بیا هم مونږ وایو چې 1000. نو مونږ ولیدل دلته چې کله مونږ د خپل د جمع دغه اجزاوې ځایونه تغییر کړل، اعداد مو تغییر نه کړل، فقط ځایونه مو تغییر کړل، نو بیا هم د مونږ په حاصل کې هیڅ کوم تغییر رانغی. نو مونږ ویلی شو چې د مونږ دغه مثال هم په ډېره ښه توګه سره حل شوی دی، یعنې صحیح حل شوی. نو ګرانو زده کوونکو، دا و د مونږ د نن لوست چې د جمع عملیې ازمویل ول. تر بل درس مو پاک الله سپارمه. هیله ده چې تاسو هم روغ او جوړ اوسئ. الله حافظ.